دا غزنه د پکتیکا ده. دلته د پنجابي ملیشو له ړندې بمبارۍ او د بې اټکله توپونو له ویرې شاوخوا 1000 افغاني کورنۍ په داسې حال کې د یاد ولایت له برمل او شکین ولسوالیو نه کوچېږي چې د سړک له غاړې تر شنه اسمان او یا هم تر پلچکونو لاندې پناه اخیستې ده. د پاکستان د توپ نه دومره تنګ شولي چې په کور باندې وینه کنه څوک 10 متره ووړه څوک 100 متره ووړه دغه ناستي دومره تنګ شول د ماشومان ته چې موږ خو دله داسې مخ ته تیر شي ها لږ کې درا د ډانګي کې سیاو وي دغه توپ نه د ماشومان په څنګه ډېر مړه کړل وینه کورونه کوله کېدل امر سو زنانه مړ سول ماشومان مړ سول. انګور ډینه راغلي دلته چې کوم د جنگ حالات خراب وو دغه نه ډېر توپونه راتل د موږ د کلی خواته لګیدل د کلی حالات ډېر خراب کلی کې گزاره نه کېدله دغه وجه نه دلته حالات خراب وو زموږ د ماشومان د خلکو زنانه گزاره نه کېدله چې دلته راغلو. راکوچېدلي کډوال چې ډکې مینې ترې پاتې دي له اسلامي امارت او مرستندویو بنسټونو یې غوښتنې د لنډې مودې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو دي که ورته برابر شي. په دغه ځای باندې رزو مطابق خو کاچېره داسې چې او محسوسې ولې ابل وینه کنه څه امداد در سره وکړو موږ ته تشایع وکړو چې موږ وینه کنه د ماشومان د چشمیر کاڅه دا را وینه کنه سخ خپل دا ستړی د زخماري دي ما او دا زنانه دا ستړی دي او کور دا څه وینه کنه مسلمان خو یای چې ما کې ول اجرات وکړه ما دینه ول نصرت وکړه ژوند باز دغه ژوند د تی وینه تاریخ ژوند دی کنه خیمه سره مخامخ یو خیمه دي او بنه ملاویږي او ډېر تکلیف ته کنه پروژه روزګار د زړونو ماشومان ډېر په تکلیف کې دي مو سره کومک وکړي یا خیمه کومک نور کومک غریبون خلک ځکه چې دا کله خلک ځنه واسکلش کې شګید نور ټول غریبون خلک د سړه د یخ ته سیمسته باندې باس وشي ته کومک سره وکړي. په داسې حال کې چې پنجابي ملیشو د خپل شکستې جګړې په لومړیو ورځو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د هوانونو د رشړلو په مهال لسګونه خلک په شهادت ورسول چې ګڼ شمېر یې مېرمنې او ماشومان وو.